دغه دستګاه چې موږ او تاسې وینو چې خوست برېښنا ریاست په انګړ کې نصب شوې ده یا په اصطلاح باندې دغه یو مهم لابراتوار ده چې د خوست میشتو ولسونو دپاره یو ښه زیری ده، یو موږ دپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده. تقریبا دا یوه داسې پرمختللې دستګاه ده چې تر $50,000 پورې ارزښت لري. او د خوست ولایت د برېښنا ریاست د مشتریانو دپاره بیا ښه زیری دا ده چې هغه ستونزې چې په میټرونو کې به رامنځته کېدلې، کوم عیب به رامنځته کېدو چې دوی به بیا پکتیا یا مرکز کابل ته د دغې ستونزې د حل دپاره یا د ارزونې دپاره تلل، د دغې ستونزې نه د خوست میشتې ولسونه الحمدلله خلاص شوي دي چې دا د دوی دپاره هم یو ښه زیری ده. په راتلونکي کې د ټول خوست ولایت دپاره پلان لرو چې په معیاري ډول باندې دوامداره برېښنا دوی ته ورسوو او د وارداتي برېښنا تر څنګ موږ هلې ځلې کوو، کوشش کوو انشاءالله تعالی چې د سولري برېښنا سیستم هم رامنځته کړو چې په دې برخه کې هم د خوست میشتو ولسونو بالخصوص د تجارانو یا سرمایهدارو خلکو سره موږ غږېدلي یو، هغوی ژمنه کړې ده، لیوالتیا یې ښودلې ده چې انشاءالله دې برخه کې به موږ سرمایه ګزاري کوو تر څو له یوې خوا برېښنا 24 ساعته شي او له بلې خوا دلته یو ښه خدمت وړاندې شي. نو موږ فلحال دوه ځایونه په ذهن کې دي. یو دا د ورځې په سیمه کې د موږ مرکزي سب سټیشن چې ده د دې تر څنګ موږ ځمکه لرو انشاءالله. په دې ځمکه باندې تقریبا د 10 میګا واټه په اندازه باندې د برق سیستم سولري برق دا موږ انشاءالله ترتیبولی شو. او دویمه برخه چې هغه موږ د خوست صبرۍ ولسوالۍ خلبسات بازار تر څنګ هلته موږ یو سب سټیشن لرو د وارداتي برېښنا، خو د سولري برېښنا سیستم دپاره مو هم انشاءالله هسې یوه سیمه په نظر کې نیولې ده. د هغې دپاره هم موږ خلک لرو چې سرمایه ګزاري وکړي په دې برخه کې او هغلته هم 10 میګا واټه برق موږ رامنځته کړو تر څو ټول خوست ولس ته په نورمال شکل باندې او دوامداره برېښنا ورسیږي.